رسول بعده وهو خاتم النبيين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. من مسألة قراءة خلف الإمام أو مسألة آمين بالجهر أو الخفية زیر بحث گرزو. ومخیر دینا چی دی مسئلوں پر تفصیل شروع کو او بیان دا مذاہبو اغاور کی پگوتکو. نوعام زمون دا احنافو چی سمر مدارس تی دال حدیثو او دا خصم و مخالفین سرا نزاعات نخکار کی مگر پدے چند مسائلو کی اور عوامو دا خاص کر بے دا طالبانو ذہنونو حدیث جوڑ شوی دی چکن زمونگلوی نزاع با دالی حدیث سرا فقرت خلف الامام وی او یا با پامن بالجہر وی او یا با پرخ الدین وی او یا با پوض الیدین تحت السرم فوق السر سروی. عوام هم داوی چگنی مونگ دوی سردا مخالفت دے و نور سا مخالفت بنوی. طالبان هم دی مسئلو تڑیر خوشحالی گی بار بار بچٹون نظیر آتلل چه دا مسئلے و دا مسئلے. نوزا پدر فروعی اختلافاتو کی چه پمین دائمو کی ترشویو آونن آل حدیث دا یو امام قول راخلی او آغا معمول گرزی و پاغیر احناف و مخالفت کئی زدی مسائل و تزور نور کم. زمان پا تمام مناظر کرس کے دا مسئلے عادی بحث سرا ذکر کیے گی او تاسو یقینو کئی چما دا مسئلے مطالعہ کولی سہار و بیگا نو لکه زمان زڑا خفش دیکی چی مثلا در فلدین مسئلہ رواق لی نا امام احمد و امام شافعی قائل لے او در ترک رفلدین امام اعظم و امام مالک قائل لے. نو سلور و مذاہبو کے نیم امت یا سکم پر رفلدین قول کردے و نیم امت پر ترک قول کردے او طول اہل سنت نو دی کی چیو جانب را پرتکی گی و بل جانب تا گمراہ ہوئی دا بالکل صراط مستقیم نہ عدل دے. تعصب نو ہر چاچا پر فلدین نکل کڑی دی او اے پتر کے فلدین نکل کڑی دی نو جانبیانو پکے تعصب کڑے. اقوام روایات صحیحہ موجود دی اقوام روایات صحیحہ موجود دا شان دا نور مسائل دی. نو چچا لگ صوفی خو نئی مخو چی صوفیو سر چاناس تم کڑی او دا مسئلہ سی کتاب کی گوریم نو غازی دا سی لیکن چی پا یو مسئلہ بانی دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ غنی شخصیت قول کئی نو تسنگ آگے تا گمراہی نسبتو کی یا سنگ باغی تا بد نسبتو کی
نو دا مسئلے چې دا تاسو دې ته زور ورکړی دی او تاسو استادانو تینا بنیادی اصول جوړ کړی دي چې رفع الیدین دی او قرات خلف الامام دی وغیرہ وغیرہ، دا ډېرې وړې مسئلې دي، دا فروعي مسائل دي. دا رقم ته اختلافات چې دا سره پنځه تاسو ګرم کړي دي پاکستان کې تینا لوی قصې جوړې دي. دسې یوازې د ترمذی په اول جلد کې لږ څه کم 200 مسائل زموږ اختلاف دی د حدیث سره. دسې جزئیاتو پسې چې ځئ څه کم 200 اختلافات زموږ دوی سره شته دی. خو دوی بعض وخت کې احمد سے مذهب ته لاړ شي، بعض وخت کې شوافیعو ته لاړ شي، نو خپل زموږ مخالفت ورسره راغی. دا بنیادی مسائل نه دي، دا زیر بحث ګرځول د سره پکار نه دي. دا خو هغه چا سره مباحثه مونږ پکار د چوکو چې هغه ځان ته شافعي وایي، هغه ځان ته مالکي وایي، اذان ته حنبلي وایي. بیا حق ټول مذاهب دي، مسله صرف د ترجیح پاتې کیږي چې آیا اوس قرات خلف الامام راجح شو که ترک راجح شو. داسې صور میں استرازي رفع الیدین راجح شو که ترک راجح شو. نو زما غوښتنه تاسو نه دا او مشوره دار چې دا مسائل دا زیر بحث مګرځوي، که یو ګرځوي نو په دې کې به تاسو نه د یو امام بے ادبي کیږي، د یو محدث بے ادبي بدل نه کیږي. که حدیثو کې تاسو جرح لټوي نو هم تعصب بدل نه کیږي. حدیث به صحیح استاد مذهب خلاف راغلی نو خامخا زور لګي، زور به لګي د حدیث صحیح جواب بکې او خپل مذهب تایید وکړي. نو دا سنه دا صرف دا مسائل داسې دي چې دا مسائل منصوصه دي، بیا په منصوصه کې متعارضه دي. په دغه رفع د تعارض کې چا د یو امام قول ته ذهاب کړي، چا د بل امام قول ته ذهاب کړي، او جانبین ټول په حق باندې. نو زما دغه مطالبه نو چې تاسو ورسته جوړوي. خو عام مدارسو کې چې موږ پښتنو کو چرته لوی دوره کې فلانی شیخ صاحب سره څنګه دی واغ صحوا بیان ټکای کنه داسې ټکای پس کې وټه کول په لیدین کې دوره خبرې دا اوس مسله ده. الګا هغه پیغمبرانو د عصمت منکر دي، د پیغمبرانو د حیات منکر دي، د توسل منکر دي، د تبرک منکر دي، د کرامت منکر دي، د ایصال ثواب منکر دي. فرائض معتزله او د قدریه او جهمیه او قائل دي. خوارج سرمایت په باز عقایدو کې لري. یو ورځ د بحث کې ونه چې دا کار دی دا کار دی دا هغه یو سړی کې دومره غټه سوړه شته دی او یو پکې د ستنې سورې دی. ستنې سوري ته ګوته نیسي او غټې سوري ته نه نیسي. زمونږ د هغې سره د عقیدې اختلاف شته دی چې هغه اهل زیغ دي، دا اهل سنت دي دی جانب والا. دا اختلاف طالبانو ته نه ښایي او دا چې رفع الیدین دی ومن بالجهر دی او دې ته زور ورکړي 2 ورځې درس پکې کېده. انصاف نه دی دا. او چې څوک یې کوي د دې نه به مقابل جانب امامان او ارواح خفي، هغه به تینا خامخا خفي. ځکه دا امامان داسې واړه خلک نه وو، دا چې په علم کې ستنې دي نو دا په تصوف او په ولایت کې هم لوی لوی خلک. زمونږ پیر صاحب محترم واقعا کوي، قصه بیانوي او کوله به چې انقلاب نه وړاندې زه په عامو ګاډو کې حج ته لاړم. نو کله چې مونږ عراق ته لاړو نو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مزار ته لاړم. صوفیه و رښتینی مراقبه چې کېناستم او کم د فیض د ولایت چې کوم انوار او شیبې دلته ما ولیدې نو زما د زړه کې راله چې یاره په مړو اولیاو کې چې څومره نور او فیض دلته دې دربار کې دی، څه ووایم که دومره رحمت دی په بل مزار وورېږي چې دلته ورېږي. وایي د هغې نه بعد ګاډي بتله بیا به ډېر مزاراتو ته بتله. وایي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مزار ته چې لاړو وایي چې کېناستمه اغلته د مشکات نبوت او د کمالات نبوت چې کوم نورانیت او فیض هغه د الته د ډایرکټ د نبی اسلام د روزین او تچنرا کولوا او سر رحمتونه او نور باغ باندې وریده. وی چې بیا هغه باران ما ولید د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د رحمت او نور دغه مقابله کې ساس کم نو یغه غشان حلول. نو دا د سينو چې ګینه او سړی او شیخ عبدالقادر جیلانی سے علمي شهرت دومره نشته، د ولایت چرچا ډیره ده. د سینه د چې ګینه دا مشایخ او د امامان ګینه اولیاء او یا د صوفیانو د علم سره سره صوفیو زاهدینو د لوی کمالات او خواندانو چې تدل ته خبره او کې داغه مذهبي په څه غږیږي او یا داغه مذهب او فتوا کې خبرې کې او بیا په کې تعصبم کې او بے ځای روایتو کې جرح هم کې ضرور به ضرور داغه ارواح خفقي.
ما تخون را کوي دا مسائل خدا صرف تاسو مطالبه ده او دی وخت کې مونږ سره له حدیث تعصب کوي تعصب دا کوي چې مونږه قائلین در فلدین ته ګناهګار نه دی ویلي مونږ کې څوک داسې نشته دی چې وایي چې فلدین چا وکړه نو مونږ فاسد شه لیکن باقاعده دوی په دې کتابونه لیکلي دي چې څوک قرات خلف الامام نه کوي مونږ فاسد دی قرات خلف الامام نه کوي مونږ فاسد نو ګوره دا چې قرات خلف الامام نه کوي مونږ فاسد دی دا په ایمو کې دی چا قول نه دا نه د امام بخاری رايو نه د امام مسلم رايو نه په محدثین او فقهاو کې پدې چا قول کړي نو دا شان تعصب کېږي موږ بس دا تعصب مخاوني سو او طالبان او عوام رونه به پریکاډ او بیان سره آگاه کو چې نه هغه څوک چې تاسو توای چې امام ابو حنیفه دا خبره درای دی او حدیث نه لري نو موږ به وګورو چې امام سے په هر جزئیه کې څومره روایت لري او چې فتوا ورکړي نو هغه فتوا د ځان نه راو کړه حدیثونه چوړې راځتلې ده نو اول مسله د قرات خلف الامام شروع کوو ائمه اربعه په قرات خلف الامام کې سره مختلف دي یو صلات جهری دی ماقام او سبيو د ماخستان منځ او یو خفیه منځونه دي نمازیګر او د ماسپخیم په جهری منځونو کې ارایه د جمهور څلور امامانو کې چې درې په یو اړه راشي یو په بل اړه راشي ثلاثه جمهور ویل کېږي بیا ارایه د جمهور دادا چې لا يجوز القراءه خلف الامام د امام پس قرات روانه ده عامه ک فاتحه وی او ک قرات اخر وی دا فرق چې کوم نن سبا وابیانو کړه دي چې نا لا يجوز القراءه خلف الامام معنا خدا دا چې قران کریم ویل جایز نه دی فاتحه خو بیل شه دا ولې قران کریم نه دی دا مسله نزاعیه د قرات خلف الامام چې د مومن کې مختلف شومت په اختلافات لري نو د لانجه خو فاتحین جوړه ده نور قرات نه خو نه ده نور قرات د فرضیت چا قول کړی دی د فاتحین اخواته د قرات خصوصم قائل نه دي خو بیانم قائل نه دي چې فاتحین اخواته قراتم پکې کوي مختلف قراءات کوي قراءات او قول خو عظیم نه کوي د فاتحین مسله ده چې څو قول د قرات خلف الامامو کې چې بیا په کوم ځای کې راشي چې عمر فاروق رضی الله عنه کان یقرأ خلف الامام التبع ول استدلال کې چې مراد فاتحه ده التبع هو کنه چې مراد نه قل هو شریف ویل چې دا به ملستا نو دا مسله د قرات د فرضیت او د فاتحه د وجوب د ورستو زمون کې پیدا شوې ده قرات خلف الامام چراغ قرات د قران مراد ده کاغه فاتحه شریف وی او کاغه عام قرات نورایت جمهور په جهری منځونه کې دا شو چې لا يجوز القراءه خلف الامام دا رائے امام مالک امام احمد او امام ابو حنیفه رحمهم الله دا د جمهور مذهب دے په جهری کې فقط امام احمد و جزیه لري هغه وی لو كنت بعيدا من الامام في الصلاه الجهريه فجاز لك القراءه استحبابنا کتا دا امام आवाज ناورید دومره لري ولاړوي نبي جائز ده کته فاتحه اولولي او استحبابا ګوري فرضاً نه او امام شافعی رحمت الله علیه هغه خو وایي چې قرات د فاتحه خلف الامام پکار ده په سریه والجهریه منجه جهری وی او که سری وی امام پسې بقرت کیږي علی حدیث سره معمولی فرق شتا علی حدیث وی په سری او په جهری کې فاتحه فرض ده کدی ونه ویل منځ نه کیږي او امام شافعی صاحب په جهری منځونو کې د استحباب د فاتحه او د سنت قائل له او په خفیه منځونو کې د فریضه قائل له او چا فرق نه ذکر کړي
چرے قائل لقرت خلف الامام دے فی السریہ والجہریہ مجملن قول دا خو جہری منش ہر چی خفیہ منزون دی نو پا خفیہ منزون کے رائے دا جمہور دارا چی فاتحہ دی اولستلیشی امام احمد امام مالک امام شافعی درے واڑوائی چی پا خفیہ منزون کی دی مقتدی فاتحہ اولولی خودم ردا چی امام احمد امام مالک وائی چی مقتدی با فاتحہ لولی استحبابا او امام شافعی وائی چی لولی بای فرضنا فرض دور بان اور آئے دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دادا چی پا جہری منزنو کی لستل دا فاتحی لا یجوز مکرود پا کراحت تحریم سرا او پا خفیہ منزنو کی فاتحہ لستل چی کم دی دا خلاف اولا جائز دا خفیہ دا ماسپخیم و دا مازیگر پا منز کے دا احناف و پنس کا مقتدی فاتحہ لولی جائز دا خو خلاف اولا اولا نا دا اولا یوی ترک دے کچاول استلنو جائز خلاف اولا دا جواز سر جمع کی گئی خلاف اولا نا تعبیر پا مکروی تنظیم کی گئی خلاف اولا مانا مستحب نکول مستحب نکول خو گناہ نوی لا یجوز خو نوی کنا یجوز کے داخلی گئی دانا چھوڑ دا مذاہب شو پدے نمونگ اول مسئلہ دا صلاة جہری شروع کو چی آلتا جمہور مونگ سر دی چی جہری منظر کی قرات خلف الامام نکی گی او دلیل دا غیر پارا دا قرآن کریم نحم سفارہ سورت عراف 200 نمبر آیتا سورت عراف نحم سفارہ 200 نمبر آیتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چی قرآن کریم لستیشی فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغَغْوَرْتَ کِدَيَام وَأَنصِتُوا چپشیام ہاں لعلکم ترحمون لکی ترحمونا ترحمونا چی رحم دربانی اکڑیشی نو رحم دا باری تعالی معلول کر پا علت دا چا باندے دا استعمال القرآن و دا انصات للقرآن دل تفر صحابہ کرام و فتوی نقل کو چی دا آیت نازل دے داخل الصلاة دا حکم عام نہ دے خارج الصلاة لرام یعنی وجوباً عام نہ دے دا داخل دا منز یادئیں چے داخل دا منز کے چے امام صلی نو تسمل اللہ بلکہ پانسیتو چپشا وانسیتو دی چے سمر ووڑی را ووڑی کناو سمر تاو راتاوشی نناوے چے امام وقفہ کئی مونگی آغی کی لولو ناغا خود فاستمعوا له بانی عمل راغے لیکن انسیتو بانی عمل رانا گئے انسیتو بانی عمل رانا گئے اوسا صحابہ کرام چدا ای کریمہ مختص گنی تر فرضا نیو پاغی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے تفسیر در منصورہ دریم جل شپک سوا پنز درشم صفحہ یزید و ابن ابو حاتم و ابو الشیخان ابن مسعود انہو صلی باصحابہم فسمع ناسا یقرؤون خلفهم دا منز کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ منز کو فسمع ناسا یقرؤون خلفهم ہوائی ورید اللہ دخل کنا چرستوی پسی سلستلام فلم انصرف کلچ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو گردیدن قال نوے فرمائل اما آنا لکم من تفہمون اما آنا لکم من تعقلون آیا تر اس لاغت امران غیر چی فهم القرآن حاصل کی
آیا ترسا غٹ عمران غی چی عقل نکار واقلے غصہ دے کر غصم لا عقلا نئی غصم لا فهم قرآن نلرئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ لکه چې باری تعالی درته امر کړي نو ولې د عقل نه کار نه اخلي ولې فهم نه کار نه اخلي یعنی دینا عقلا شي قرآن کریم نه فهم واخلي چپ شي امام پسې سمو آئے دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ آیت مختص کے تر داخل الصلاۃ اور داخل الصلاۃ امام پسې خلف القرات خلف الامام سلسل شیو د پیرادو کا بیا روایت پیش کی واخرج ابن ابي شيبه والطبراني في الاوسط وابن مردويه عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في القراءه خلف الامام وينصت للقران قران کریم تچبش كما امرت فان في الصلاه شغلنا فمن ذکر تشغل تعالی را وسيكفي كذلك الامام استا بارک د قرات نے کفایت کئی امام چې سلول استاره پر کافی دی دا سيكفي كذلك الامام دا هغه حدیث د پاره تاییدم جوړیږي چې من کان له امام فقرات الامام له قراءه نورائد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ داشوا دارنگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رائے امداد چدا آیت مختص دے تر داخل الصلاة نمغ صفحہ دا تفسیر در منصور شپک سوا سلور درشم صفحہ دریم جلد اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر نبي هريره رضي الله عنه في قوله اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قال نزلت في رفع الاصوات نازل شوه دې دایته دا आवाज چتولو کوم خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلات منځ کې د امام پسې لستلو پرفا کې دایت نازل ده دارنگ صحابہ کراموں کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مختص کی دا ترى خلف الامام قرات پوری واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباسنا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا یعنی فی الصلاة المفروضہ فرض منذنو کے کلچ امام قرآن للینو غوگوتا کے دا چپشان دویم روایت پیش کی واخرج ابن مردوی عن ابن عباس قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرا خلفه قومنا رستو پسیو قوم قرات کڑیو فنزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ رحم دادا چدا نازل دے داخل الصلاة کی واخرج ابن ابی شیبہ ابن ابی حاتم وابو شیخ ابن مردوی عن عبداللہ ابن مغفل انہو سئلہ اکل من سمع القرآن یقرأ وجب علیہ الاستماع والانصات اے چھ حرز قرآن کریم لستے کی گی نو فرض دی پخل کو بانے چپکے دلو غوک کے خدل قال لا ویننا حرز فرض ندی انما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في قراءة الإمام اذا قرأ الامام فاستمع له وانصت دا منظم متعلق ده منظم بعد فریضہ نہ دا اگر کہ استحباب شته چې وقت کې خدل قرآن کریم ته مستحب ډیر مليان چې بیان ته پاسي کې خلق وګ نګدي بيدا آیت پیش کړي چې قرآن کریم لسته شي وقت کې خدل فرض دي خو داخل الصلاه خارج الصلاه فریضہ نہ دا مستحب ده وقت کې خدل عبداللہ ابن مغفل سے تنوشوا اکل من سمع القرآن یقرأ وجب للاستماع والانصات قال لا حرز فرض نہ دارنگی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ امام مجاہد تابعین کی دا امام مجاہد رحم دادا چدا داخل الصلاة متعلق دے
واخرج ابن بن حميد وابن ابي حاتم والبيهقي في سنن مجاهد قال قرأ رجل من الانصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة پس نازل شدہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. دارنگ دا محمد بن کعب القرظی ارائم دار چدا داخل الصلاة دے. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في الصلاة اجابهم وراءهم وچکل بنبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي فاتحة الكتاب والسورة. گورا فاتحة بھئی فضل استا فلبس ما شاء الله يلبسان ثم نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فقرأ فاسبيا بنبي علیہ السلام نستل کول وانصتوا صحابہ بچپو عبداللہ ابن مغفل عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس او امام مجاہد ددیغا محمد ابن کعب القرظی ابو ہریرہ ددی صحابہ کرام وغیرہ ما پیش کرے چھ ددوی پنیز آیت نازل دے پا حق دا داخل الصلاة کی دی. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم دارائے وچدا داخل الصلاة دے. تفسیر مظہری تریم جل 500 صفحہ بانے داغ عبارت قول نقل کر. وذکر البغوی عن المقداد انہو سمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال ما آن لکم ان تفقہوا اذا قرئ کما امرکم اللہ. او سب پورلا فقہ مندا حاصل کری پدی آیت نہیں پوئی شوی تھی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کما امرکم اللہ. سعید ابن مسیب او حسن بصری رحمهم اللہ دا دین دار آیت چدا داخل الصلاة دے. تفسیر ابن جریر تبری نہم جل یوصل دریم صفحہ نہم دے. تیمیہ دویم جل یوصل 28 صفحہ. او دا ټول اقوال لرا جامع تفسیر چه دے چه دا ټول تابعین و صحابہ اقوال دے موضوع کی راغن کری دی آغا تفسیر در منصور دے دریم جل 604 صفحہ. و صحابوں کی ابو ہریرہ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس مقداد ابن اسود عبداللہ ابن مغفل عددیونا منقل. تابعین کی امام مجاہدہ سعید ابن مسیب سعید ابن جبیر حسن بصری محمد ابن کعب القرظی ابن شہاب الزہری ابو العالیہ او یو روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم پر ایک اشتا چدا داخل الصلاة تے. او پائموں کی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد دین دار آیت چدا نازل داخل الصلاة دیں. دین معنی دا شو چکل قرآن کریم امام وائی مقتدیان بورتا وقت دی او دوی بچپ کیگی نو قرد دا فاتحی دا انستوم خلاف دیں او دا وستمعوم خلاف دیں. ذہن بسیط دے پان واحد کے ادراک دو امور متعدد متکسر و نشی کولے چھ دے فاتحہ لولی نشی کے دے چھ دبل فاتحہ باوری اخپل بلولی یا با تخپل خرابی گی یا با دبل سما خرابی گی. دا پا جہری منزنوں کے دا جمہور و دا اقوا دلونا دی او کم دلائل چے کتاب اللہ و سنت و اجماع قیاس نہ پیش شی اجماعنا ندا دلائل مؤثروی او کم چی قیاسات نوشی دلائل متردوی. دلائل متردو دا پارتاسو الاسویلہ المتوجہہ للقیاس و دفعها ناغا و دفعوی او دلائل مؤثرہ دا پارا یو دفع دا چی معارضہ دا
یو دفعه دا چې معارضه ده. نو کده دوی رسائل خو اول ګورئ مو کوم وکتی چې څومره روایات پکې پیدا شول روایات نو متواتر او مشهور او عزیز بنی خبر واحد بوي. اول خو ضعیف کې ضرورت قول په کوم که صحیح هم شي نو خبر واحد دی نو د دلیل مؤثره پیش ک من السنه الخبر الواحد. ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.